د ښکلو چمته یې تشکیل کومه څوک تیار دي لاسونه پورته کوي د چا د سیروزې نیت دی دا درد به چېرته ځي د سترګو نم به چېرته ځي دا درد به چېرته ځي د سترګو نم به چېرته ځي چې زه تر څو ژوندی یم نو غم به چېرته ځي ګمان مو خدای په خیر که دوه مین زغملی نه شئ یاران دې خو د یو بل په قدم به چېرته ځي ګمان مو خدای په خیر که دوه مین زغملی نه شئ یاران دې خو د یو بل په قدم به چېرته ځي او له تا چې لرې ګرځېدو مونږه دا نښې لیدې ستا په صورت مو د غرور او انا نښې لیدې له تا چې لرې ګرځېدو مونږه دا نښې لیدې ستا په صورت مو د غرور او انا نښې لیدې هغه به دومره زر بدلیږي مونږ څه خبرو په کومو سترګو کې چې مونږ د وفا نښې لیدې هغه به دومره زر بدلیږي مونږ څه خبرو په کومو سترګو کې چې مونږ د وفا نښې لیدې هغه متل دی چې د غله ګیره کې خس وي که نه ستا د مخ رنګ کې مونږ د زړونو د غلا نښې لیدې هغه متل دی چې د غله ګیره کې خس وي که نه ستا د مخ رنګ کې مونږ د زړونو د غلا نښې لیدې او څه دغه شعرونه چې وایي بې له تورې بې خنجره سړی وجني ستا یوه خبره سړی وجني بې له تورې بې خنجره سړی وجني ستا یوه خبره سړی وجني زه د یار په سر د دې خلکو دشمن یم دوی په دغه ملغلره سړی وجني زه د یار په سر د دې خلکو دشمن یم دوی په دغه ملغلره سړی وجني محبت څه خو د ژبې صفایي ده بې جادو او بې منتره سړی وجني په دې ښار کې د بارودو لوګي خیر دی خو د امن په سندره سړی وجني مننه په دې ښار کې د بارودو لوګي خیر دی خو د امن په سندره سړی وجني که زه لاړم بغیر له ما به مړ شي ځینې خلک په دې یاره سړی وجني قربان او دغه سره زوړ غزل شعرونه چې وایي زه مړه ته رانوم به د آخر کې یو څو ټپې وکړم اول مې ډوبې بې خدای له د نشې نیت دی بیا په نشه کې مې د لویې تماشې نیت دی راته د حسن په درشل د سر ټیټۍ وایي د دې سرکشه زړه یو بت ته د سجدې نیت دی دې ښار کې یو سړي ته هم چرته ټپه نه ده زده خو هر سړي ته ور معلوم د جنازې نیت دی جامه دې پاکه ده د زړه نه دې خدای خبر دی مونږ ناخبرو خو تړلی درپسې نیت دی او د ښکلو چمته یې تشکیل کومه څوک تیار دی لاسونه پورته کوي د چا د سیروزې نیت دی د ښکلو چمته یې تشکیل کومه څوک تیار دی لاسونه پورته کوي د چا د سیروزې نیت دی فطرت 2000 لاس پورته که دا به امیر سوي چې څوک دی ورسره او جیب مې خالی دی نو د ورځ پی راته هم غاپي جیب مې خالی دی نو د ورځ پی راته هم غاپي راته وران شوی د خپل کور د دروازې نیت دی ته مې یار څه شوې چې هر تن را سره حسد کوي راته خړ شوی د دیوان زمانې نیت دی ته چې اسمار ته د بڼو لاندې کاږه ورګورې ښکلي ستا جوړې د کلکې یارانې نیت دی او دې